تازه خبر طالبانو د شیرخان بندر نیولی دی. بل خوا کندوز ته تازه دمې کمانډویان رسېدلي دي. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. طالبان وایي د افغانستان شمال ختیځ کې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې شیرخان بندر نیولی دی. د کندوز د ولایتي شورا غړی غلام رباني هم له بي بي سي سره خبرو کې تاییدوي چې امام صاحب ولسوالۍ او شیرخان بندر د طالبانو لاسته ورغلي دي. شیرخان بندر د افغانستان شمال ختیځ کې له تاجکستان سره پر پوله پروت دی او د دغه هیواد او منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګرۍ لپاره یو مهم بندر دی. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د علي اباد ولسوالۍ پر مرکز بیا ولکه کړې ده. غلام رباني هم د حکومت د دې ادعا پخلی کوي، خو زیاتوي طالبانو د کندوز چاردره ولسوالۍ هم نیولې ده. په داسې مهال کې د افغانستان د ځانګړو عملیاتو قلي اردو هم وایي دغه قلي اردو درستیزوال برید جنرال محمد علي یزداني له ډیرو کمانډو ځواکونو سره کندوز ولایت ته ورسېده. د دې قلي اردو د بیان له مخې ټاکل شوې ده د برید جنرال یزداني د ګډو عملیاتو له مختلفو دفاعي او امنیتي ادارو سره تر همغږۍ وروسته د کندوز مرکز او ولسوالیو کې چڼیز عملیات پیل کړي. بلخوا طالبانو د پکتیا د زازیاري څمکنیو او احمد خیل ولسوالۍ د نیولو خبر هم کوي. د پکتیا د ولایتي شورا مشر عبدالمالک زازی وایي طالبانو زازیاري احمد خیل لجمنګل او میرزکه ولسوالۍ نیولې ده. د نوموړي په خبره د دې ولایت ډنډ پټان څمکني او جانخیل سید کرم احمد ابا او روحاني بابا کې هم نښتې شوي دي او که په وخت ورته حکومت ونه رسیږي برخلیک به د نور ولسوالیو په څیر شي چې طالبانو لا له مخکې نیولې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.